په تیر لیکچر کې موږ خبره کړې وه د امازون ورچوال اسسټنټ. نو تاسو به پوه شوي وئ او چې کله هم تاسو کار سټارټ کوئ ایز ا ورچوال اسسټنټ یې ول سټارټ کوئ چې بیا کله ستاسو لږ ډېر ایکسپیرینس کېږي بیا تاسو امازون نور ماډلز ته راځئ چې تاسو کله لږ ډېر پوه شئ کار وکړئ پریکټیکل نو بیا تاسو نور ماډل ته راتلی شئ. نو نن چې کوم د امازون بل ماډل دی هغه ډراپ شپینګ دی. نن به موږ ګورو چې آیا ډراپ شپینګ چې کوم دی دا څنګه بزنس ماډل دی. په دې کې به موږ سیلر اکاونټ جوړو نه به جوړو انویسټمنټ به کوو څومره انویسټمنټ موږ ته پکار دی د څه فایده ده څه نقصان دی. نو نن موږ به دې باندې ډسکشن کوو. یو بل بزنس ماډل چې کوم دی په هغه ځان پوهه کوو چې امازون هول سیل بزنس ماډل چې کوم دی دا څه ته وایي او دا څنګه کار کوي او د دې دپاره څومره انویسټمنټ پکار دی څنګه اکاونټ پکار دی نو څومره ډیټیلز دي د دې بزنس هغه به زه ستاسو سره نن په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ډراپ شپینګ چې کوم دی اول تاسو د دې په بزنس ماډل ځان پوه کړئ. اوس د ډراپ شپینګ دپاره زما دا سټور کریټ کو مطلب سیلر اکاونټ ما کریټ کو خو زما سره چې کوم دی ما پراډکټ نه دی اخیستی ما پراډکټ نه دی اخیستی خو د پراډکټ ما ایمیج اپلوډ کړي چې یاره دا پراډکټ زما سره شته. نو کو هغه پراډکټ باندې ماته یو کسټمر اډر راکو او هغه پراډکټ چې کوم دی هغه ماته معلوم وي چې هغه دلته یو بل سټور دی پای کې پروت دی. نو د دې کسټمر چې ماته اډر راکو د دې نوم او ایډرس او موبایل نمبر هر څه ماته رالی هغه ما دې کس ته سینډ کړل. نو دې کس چې کوم زما اډر او پراډکټ هغه ډایرکټ دې کسټمر ته ولېږو. نو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ دلته څو کار وشو. یو خو ما سره پراډکټ نو ما ته سمپل اډر رالی چې څومره د دې کسټمر چې کوم ډیټیل چې ما چا زما نه پراډکټ اخیستی او د هغې موبایل نمبر د هغې ایډرس هر څه چې کوم هغه ما بل کس ته سینډ کړل چې د چا نه زه اخلم چېرته ما سورسنګ کړی سپلایر ته ما سینډ کړل چې ما ته یو اډر راغلی دی دا د دې کس نوم دی دا یې پته ده ته یې دې ته ډایرکټ سینډ کړه. نو هغه اډر به ډایرکټ چې کوم پراډکټ هغه به ډایرکټ د کسټمر ته راشي. نو ډراپ شپینګ بزنس ماډل دا شان کار کوي. تاسو به پوه شوي وئ که نه وئ پوه شوي دا پسې واپس وګورئ بار بار وګورئ چې ستاسو په دې باندې کنسپټ کلیر شي. اوس ډراپ شپینګ ماډل چې کوم دی په دې کې به سیلر اکاونټ موږ جوړو. سیلر اکاونټ مطلب دا دی چې موږ به یو سټور کریټ کوو خامخا موږ به په هغه کې لیسټینګ کوو پراډکټ به ښه جوړو. نو موږ په دې کې به موږ به خپل سټور کریټ کوو د امازون سیلر سنټرل کې به اکاونټ موږ جوړو. بیا به موږ د پراډکټ هنټینګ کوو. پراډکټ به موږ معلومو پراډکټ هنټینګ دې ته وایي چې مطلب زه مختلف پراډکټ وګورم او هغه بیا زه هلته لیسټ کوم تصویران اپلوډ کوم خپل سیلر اکاونټ ته د هغې ډیټیل اپلوډ کوم د هغې ریټ اپلوډ کوم او چېرته چې ما پراډکټ کتلی چې په کوم ځای کې دا د چا سره ورسره دی چې د هغې نه زه دلته ریټ لږ سیوا ورکړم چې ما ته پکې بچت وشي. صحیح ده. بل چې موږ کوم لیست جوړو تاسو ته ما ویلي دوه قسمه موږ لیسټینګ کوو. یو میټو لیسټینګ دی یو نیو لیسټینګ دی. تاسو به تیر چې کوم لیکچر دی هغې کې به تاسو کتلی چې نیو لیسټینګ څه ته وایي میټو څه ته وایي. نو موږ به ټول عمر په دې کې میټو لیسټینګ کوو. په دې باندې چې تاسو پوهه وئ موږ به په دې کې نیو لیسټ نه کریټ کوو موږ به ټول عمر میټو لیسټینګ کوو. بل ایل ایل سی چې کوم دی که نه دا به موږ په ډیټیل سره دی ایکسپلین کوو. تاسو به پرې پوه شئ چې ایل ایل سی څنګه جوړېږي دا څه ته وایي. نو ایل ایل سی تاسو صرف دومره یاد ساتئ چې په ډراپ شپینګ کې هله ضرورت چې کله زموږ بزنس چې کوم دی هغه ډېر سیوا شي مطلب موږ پراډکټ سیوا خرڅېږي مطلب دا چې پاکستان نه موږ کوو د هغې دپاره ځان له لیمټ دی چې یو ایس نه کوو هغې ځان له لیمټ دی چې سعودي یا دوبۍ نه کوو د هغې ځان له لیمټ دی. نو ایل ایل سی ضرورت موږ ته هله راځي چې کله زموږ سیل سیوا شي منتلی زموږ پراډکټ سیوا خرڅېږي نو ایل ایل سی به بیا موږ ته ضرورت وي. نو چې تاسو په دې باندې پوهه وئ چې ایل ایل سی څه ته وایي دا به موږ بیا ووایو. دا ایل ایل سی دې ته وایي چې کله موږ په یو کوم ملک کې کار کوو پراډکټ خرڅوو نو هلته موږ لیګل خپل ځان رجسټر کوو د حکومت سره موږ یو کمپني جوړو په خپل نوم باندې. نو هغې ته ایل ایل سی وایي دا سمپل کریټ کېږي بس دې دپاره تللو ته ضرورت نه انلاین کریټ کېږي. صحیح ده. بل شپمنټ پلان چې کله موږ په ډراپ شپینګ کې کریټ کوو نو هغه به اف بی ایم موږ کریټ کوو. اف بی ایم مطلب دا دی چې فولفلمنټ بای مرچنټ ځکه چې موږ سره خو پراډکټ نشته چې موږ اف بی اے کوو نو اف بی اے خو موږ هله کولی شو چې موږ خپل پراډکټ امازون ویر هاوس ته ولېږو هغه دپاره خو به بیا موږ پراډکټ اخلو بیا به پرې لیبلینګ کوو بیا به امازون ویر هاوس ته لېږو. نو په دې کې به موږ اف بی ایم کوو. اف بی ایم کې دا چې موږ سره خو پراډکټ نه خو موږ پکې اف بی ایم لیکلی چې دا پراډکټ ما سره کور پروت دی موږ امازون ته دا وایو چې پراډکټ ما سره کور پروت دی هغه د بل چا دکان یا شاپ یا په څه کې پروت دی موږ د هغه ځای نه اخلو. بل په دې کې انوینټري چې کوم دا پراډکټ آیټم موږ نه اخلو او دې کې ویر هاوس هم انوال نه ځکه چې په دې کې اف بی ایم موږ کوو. شپمنټ پلان به موږ اف بی اے نه جوړو اف بی ایم به جوړو. بیا دغه شانته پراډکټ سورسنګ په دې کې ضروري دی. پراډکټ سورسنګ دا چې موږ به پراډکټ ګورو چې آیا کم پراډکټ زه لیسټ کوم دا به بیا که ما ته په اډر راشي زه به د کوم ځای نه بیا د چا نه بیا اخلم. نو چې موږ ته هغه کس معلوم وي د هغې د پراډکټ لینک او سټور لینک به موږ ځان سره سیو کړی چېرې دا پراډکټ ما نه خرڅ شي نو زه به بیا د دې کس نه اخلم. بیا په دې کې به موږ اډورټایزمنټ کوو که نه به کوو. نو دې کې میټو لیسټینګ کې موږ ته غټه فایده دی چې موږ اډورټایزمنټ ډېر نه کوو. بعض یو نیم لیسټ باندې موږ چېرته لږ ډېر اډورټایزمنټ وکړو یا چېرته نوي اکاونټ چې موږ ورسره لګوي او ریټینګ راشي چې زموږ اکاونټ لږ ښه شي. نو یاد به ساتئ چې پی پی سی کمپین چې کوم دی په دې کې ضرورت نه ځکه په دې کې تیار موږ کوم برینډ یې خرڅو نو چې تاسو سره دا لږ ډېر آیډیا وي. اوس به یاد ساتئ چې کله موږ امازون ډراپ شپینګ کوو
نو دا به موږ په نیو اکاونټ نه کوو ځکه چې امازون ډراپ شپینګ چې کوم دی دا لیګل نه دی په امازون کې دا موږ په داسې طریقه کوو چې امازون په موږ پوهه نشي چې دا کس ډراپ شپینګ کوي نو دا لږ ټیکنیکل دی چې او په موږ پوه شي نو زموږ نه اکاونټ سسپند کولی شي نو دا په نیو اکاونټ چې کله تاسو کوئ ډېر په احتیاط او ډېر په طریقه باندې به کوئ د ډراپ شپینګ څومره کنسپټ دی هغه به تاسو یادوئ د هغې دپاره نو بیا به مخکې کار کوئ داسې به نه کوئ چې بس تاسو ډایرکټ پروډکټ وخېږئ او بیا ته څه ایشو راشي تاسو ته یا ټریکینګ ایشو راشي یا نوره څه ایشو راشي تاسو ته نو چې بیا د هغې د هینډل کولو تاسو سره دویم اپشن موجود دی اوس د ډراپ شپینګ چې کوم دی د دې فایدې څه دي موږ ته یو خو ډراپ شپینګ چې کوم دی که نه نو په دې کې موږ ته خرچه چې کوم ده زموږ کمه راځي مطلب دا نه دی چې ډراپ شپینګ موږ بغیر پیسو سټارټ کولی شو ګوره دا سوچ به کله هم نه کوئ موږ به چې کله هم ډراپ شپینګ سټارټ کوو موږ سره به دومره پیسې راسئ چې موږ پروډکټ واخلو کسټمر ته یې ولیږو نو چې کله امازون موږ ته پیسې راکوي په هغه کې 15 ورځې هم لګېدی شي میاشت هم لګېدی شي نو چې کم از کم زموږ یو میاشت پورې خو هغه بزنس بیا روان سټاپ کېږي خو نه چې زموږ سره دومره پیسې چې موږ ته کم اډرز راځي چې هغه مخکې موږ کسټمر ته شپ کولی شو امازون موږ ته ډایرکټ په یو ورځ کې بیا پیسې نه راکوي زموږ پیسې امازون اکاونټ ته راشي خو ډایرکټ موږ ته نه راځي موږ له ډایرکټ اکاونټ ته نشو اړولی یا ټرانسفر کولی نو چې موږ هغه پیسې روباسو نو یو سټارټ کولی شو خو تاسو به دې خبر ته سوچ کوئ چې انویسټمنټ به پکاري لږ انویسټمنټ به پکاري ډېر انویسټمنټ به نه وي پکار خو چې زموږ سره دومره چې موږ خپل چې کوم سایکل دی هغه چلولی شو چې هغه موږ ته سټاپ کېږي زموږ نه چې موږ ته پروډکټ اډر راشي او بیا زموږ سره مخکې د هغې د اخیستو دپاره پیسې نه چې موږ د چا نه اخلو موږ به هغه ته پیسې ورکوو خو چې موږ ته کمې پیسې راځي هغه به امازون ته موږ ته راځي په ټایم باندې خو موږ ته ډایرکټ هغه راکوي نه پیمنټ راته ډایرکټ نه راکوي 15 ورځې یو میاشت پورې ټایم پای کې لګي بیا پکې بله دا فایده ده چې انوینټري موږ اخلو نو موږ یې هله اخلو چې کله پې اډر راشي نو موږ پکې دې نه بچو بل دا دی چې لو شپینګ کاسټ موږ ته په دې کې ډېر زیات د امازون فی چې کوم دی بچت کېږي مطلب دا چې موږ په امازون ویر هاوس کې پروډکټ د هغې سټوریج موږ نه اخلي بیا چې امازون شفټ کوي د هغې هم رانه اخلي څومره پیکینګ دی شپینګ دی د دې ټولې پیسې د موږ نه امازون اخلي او په دې کې موږ ته دا بچت دي ځکه موږ ای بي ایم ورکوو دا ټول چې کوم دي دا چې موږ د چا نه اخلو د هغه په سر هغه بس پروډکټ هغلته شفټ کوي صحیح ده بل په دې کې موږ ته دا چې موږ ډېر زیات لیست کریټ کولی شو مطلب یو پروډکټ دی هغه موږ لیست کو بل هم لیست کو بل هم لیست کو نو په دې کې موږ سره چانسز ډېرې موږ مختلف پروډکټ اپلوډ کولی شو په خپل سټور کې چې کوم پروډکټ خرڅېدی شي بس هغه موږ دلته اپلوډ کوو د هغې لیست کریټ کوو او چې اډر پرې راځي موږ کتلی چې د چا نه موږ اخیستی شو نو هلته نه اخلو او مخکې موږ شفټ کوو نو موږ سره یو دا اپشن چې موږ پروډکټ هم ډېر لیست کولی شو بل د دې نقصانات دا دي چې په دې کې زموږ کنټرول زموږ نه مطلب موږ د چا نه پروډکټ اخلو کېدای شي د هغه سره پروډکټ ختم شوی نو موږ ته بیا ایشو کریټ کېدی شي نو دې کې زموږ کنټرول په دې بزنس کې سیوا نه موږ په نور خلکو باندې ډېر زیات په دې کې ډیپینډ یو نو په دې کې پرایس وار چلیږي او بای باکس گیم دی په دې کې نو موږ به دا بیا ووایو چې پرایس وار څه ته وایو بای باکس څه ته وایو دا به بیا په ډیټیل سره ووایو خو چې تاسو ته صرف دومره پته ولګي چې په دې کې پرایس وار چلیږي ګټه موږ ته کمه کېدی شي خو تاسو به داسې پروډکټ ګورئ چې په هغه کې موږ پرایس وار هم وي مطلب دا دی چې کوم کسان ریټ کم وي چې بیا موږ ته هغې نه ایشوز نه راځي موږ ریټ کم هم کوو چې زموږ بیا هم پراپرټ کېدی شي بل په دې کې چې کوم کسټمر سپورټ دی هغه ډېر کمی مطلب کسٹمر ته چې کوم سپورټ دغه صحیح نه ملاویږي یا کسٹمر اوس پروډکټ د امازون نه واخلي او هغه ته پروډکټ ډیلیور شي موږ د سیمز کلب نه واخلو یا د علي ایکسپریس نه واخلو یا موږ د والمارټ نه واخلو او امازون ته کسٹمر ته چې کوم پروډکټ لاړ شي هغه په یو بدل کمپنۍ نوم سره لاړ شي نو کسٹمر چې کوم دی هغه امازون ته کمپین کولی شي چې یاره ابجیکشن په موږ کولی شي چې ما پروډکټ اخیستی ستاسو نه او ما ته راغلی د بل چا نه نو هغه تاسو په دې ته ډېر زیات ګورئ دا ایشوز به تاسو ته په دې بزنس ماډل کې ډېر زیات راځي نو بیا د دې نه موږ بچ کېدی شو هغه ځان له ټاپک دی بیا موږ چېرته ووایو چې د ډراپ شپینګ څومره ټیکنیکل ایشوز موږ ته راځي هغې نه به موږ ځان څنګه بچ کوو نو ډراپ شپینګ چې کوم دی په دې کې موږ ته دا فایده ده چې موږ ډېر شی پروډکټ اپلوډ کولی شو دغه شان ته موږ په دې کې انوینټري نه اخلو زموږ په دې کې ویر هاوس نه د مختلف چارجز چې کوم دي د سټوریج هغه د امازون د شپینګ د دې نه موږ بچ کېدی شو موږ د کمو پیسو نه سټارټ کولی شو موږ د دومره پیسو نه ډراپ شپینګ سټارټ کولی شو چې څومره زموږ په یو میاشت کې پروډکټ اډرز راتلی شي او هغه موږ مخکې پیمنټ کولی شو نو په دې کې دا یو فایده چې موږ ډایرکټ سیوا پروډکټ نه اخلو چې هغه بیا خرڅ شو یا خرڅ نه شو بس په دې کې موږ مختلف لیست کریټ کوو هغه پروډکټ اخلو نو موږ صرف کتلی د چا سره او دا چې کله په اډر راشي بیا دغه نه موږ او په ټایم کې دغه چا چې رانویستی د هغې ډیټیل ورته سینډ کړو موږ هغه ته پیسې ورکړو او هغه هلته کس ته سینډ شي او بیا موږ ته امازون 15 ورځې نواله تقریبا یو میاشت کې زموږ پیمنټ راځي نو چې لږ ډېر پیسې موږ سره وي زموږ چې کم کارډ دی د بینک چې پای کې دومره
پیسې موږ سره پرتی چې موږ په مخکې کار کولی شو. نو دا لږ ډېر کنسپټ د ډراپ شپینګ باره کې بیا کو چېرته فیوچر کې موقع وي انشاءالله په ډراپ شپینګ به موږ ځان له کورس به شروع کوو. هغه به تاسو څومره ټیکنیکل ایشوز دي ټول به تاسو یاد کړئ. نو که بیا هم ستاسو څه کوېسچن و هغه تاسو دلته کمنټ کې وکړئ، نو بیا به زه تاسو ته په یو ځل باندې د هغې جواب درکړم. نو موږ اول کوشش کوو چې په دې باندې ځان پوه کړو چې امازون هول سیل بزنس ماډل څه ته وایي. نو امازون هول سیل بزنس ماډل چې کوم دی هغه دې ته وایي چې کله موږ یو پروډکټ معلوم کړو، یو برانډ هنټینګ وکړو یا یو پروډکټ هنټینګ وکړو، موږ یو برانډ معلوم کړو چې د دې سره دا پروډکټ وسوي او هغه برانډ سره موږ کنټیکټ وکړو چې ما ته اجازه راکړه چې زه ستا دا پروډکټ مخکې خرڅ کړم. نو هغې نه موږ اجازه راواخلو، خو په دې کې دا چې موږ به دا برانډ نه او پروډکټ اخلو په بلک کوانټیټیز کې. بلک کوانټیټي دا ده چې سیوا تعداد کې به موږ هغه پروډکټ اخلو، هغه موږ 200 اخلو، 500 اخلو، 1000 اخلو، موږ به د هغې نه پروډکټ واخلو، هغه به ځان سره یا امازون ویرهاوس کې کېږدو او مخکې به هغه موږ په پروډکټ به لیست کړو او د هغې نه پس به بیا په هغه باندې موږ ته اډرز راځي. نو موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې امازون چې هولسیل کوم بزنس ماډل دی دا داسې بزنس ماډل دی چې موږ یو برانډ معلوم کړو او دا برانډ نه اجازت راواخلو چې دا پروډکټ د دې د خرڅولو ما ته اجازت راکړه، هغه به بیا موږ مخکې خرڅوو. نو امید ساتم چې کوم بزنس ماډل دی او دا څنګه کار کوي په دې به تاسو پوه شوي وئ. اوس د دې چې کوم ریکوایرمنټس دي او دا په کومه طریقه باندې کېږي هولسیل بزنس ماډل، نو د دې لپاره به موږ ته یو اکاونټ پکاري، سیلر اکاونټ. د دې لپاره به تاسو ته امازون سیلر اکاونټ پکاري، ځکه چې موږ پروډکټ پکې لیست کوو نو موږ ته به سیلر اکاونټ پکاري. سیلر اکاونټ مطلب دا چې په امازون کې موږ شاپ کریټ کوو نو موږ ته به سیلر اکاونټ پکاري. بل دا چې کوم دی موږ ته په دې کې برانډ پروډکټ هم خرڅولی شو، جنریک پروډکټ هم خرڅولی شو، نان برانډډ. صحیح دی، جنریک مطلب دا چې هغه د یو برانډ نه. بل په دې کې چې کوم لیست موږ کریټ کوو په دې کې به موږ میټو لیسټینګ کریټ کوو. د لیست کریټ کولو دوه قسمونه دي، یو میټو لیسټینګ دی، یو نیو لیسټینګ دی. دا ما تاسو سره مخکې تیر ویډیو چې و هغه کې ډسکس کړی چې میټو لیسټینګ څه ته وایي او نیو لیسټینګ څه ته وایي. نو په دې هولسیل کې چې کوم دی کوو موږ نیو لیسټینګ کوو. بیا د دې چې کوم LLC دی او ریسیلر سرټیفیکیټ دی، نو دا به موږ وایو چې LLC څه ته وایي او ریسیلر سرټیفیکیټ څه ته وایي. خو په دې کې به موږ ته بعض ټایم کې ریسیلر سرټیفیکیټ هم ضرورت وي او د LLC هم ضرورت وي. او بیا وایو چې کله به په دې کې موږ ته LLC پکاري او ریسیلر سرټیفیکیټ پکاري. خو د دې نه بغیر موږ کولی شو د هولسیل بزنس ماډل. هغه په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څومره کریټیو، تاسو څومره انفارمیشن لرئ، نو تاسو بیا د دې چیزونو نه ځان بچ کولی شئ په دې کې. خو دا یو لیګل ډاکومنټس دي چې ستاسو سره د سره ښه خبره ده. بل په دې کې به موږ شپمنټ پلان چې کوم دی یو FBA دی یو FBM دی، په دې کې موږ دواړه کریټ کولی شو. خو زیاتره چې کوم دی موږ FBA کوو. د FBA مطلب فایده دی چې بس موږ د ټول ټینشن نه خلاص یو په پروډکټ اډر راځي هغه به امازون مخکې خلکو ته شفټ کوي. نو په دې کې موږ چې کوم بل کوانټیټي هغه امازون ویرهاوس ته ولیږو او هغه بیا موږ ته امازون خرڅوي. خو چې تاسو ته پته چې دې کې FBM کېږي او FBM هم کېږي. بل پروډکټ سورسنګ دی. پروډکټ سورسنګ هم تاسو ته چې پروډکټ چې موږ د کوم ځای نه اخلو هغه ته پروډکټ سورسنګ او بیا هغه نه ویرهاوس ته راوړل. نو پروډکټ سورسنګ چې کوم دی دا به موږ د برانډ سره رابطه کوو، بیا به هغه پروډکټ موږ ته کوم ځای کې میلاویږي، یا به ډسټریبیوټر سره میلاویږي یا به د مینوفیکچر سره میلاویږي. هغه به زموږ نه هغه اجازتنامه چې کومه د برانډ نه موږ راغستې هغه به زموږ نه غواړي چې تاسو موږ ته دا وښیوئ. نو پروډکټ سورسنګ او بل PPC کمپین چې کوم دی کم ایډورټایزمنټ موږ د دې لپاره کوو. نو اکثر موږ د دې کې ایډورټایزمنټ د دې وجې نه کوو چې دا تیار برانډ خلک یې پیژني، د هغې لیست چې کوم دی هغه پوره اپټیمایز وي، خلکو ته شو کېږي. نو په دې کې موږ د PPC کمپین نه بچو. PPC کمپین موږ ته اله ریکوایرمنټ دي چې کله موږ خپل اکاونټ باندې لږ ډېر ریویو راولو، لږ ریټینګ موږ ته پکاري، نو بیا موږ کولی شو. ادروایز موږ د دې نه ځان بچ کولی شو چې یاره موږ ایډورټایزمنټ کول نه غواړو او بس تیار لیست چې کوم وي هغه جوړي په دې کې. نو دا د هولسیل بزنس ماډل چې کوم بیسیک ریکوایرمنټس په هغه به تاسو پوه شوي چې دا څنګه کار کوي. بیا د دې بزنس ماډل چې کوم دی کومې فایدې دي، نو چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې د هولسیل بزنس ماډل چې کوم دی د هغې فایده دا ده چې موږ ته یو داسې پروډکټ میلاویږي چې هغه په ډیمانډ کې مخکې نه جوړ شوی اسټابلیشډ دغه برانډ او هغه موږ خرڅوو. موږ ته یو دا فایده. بل دا فایده چې موږ اسانۍ سره سټارټ کولی شو، ځکه چې تیار برانډ بل چا پروډکټ بس موږ ته صرف اجازت پکاري چې موږ یې خرڅ کړو. بل پروفیټ موږ ته کېدی شي. خو په دې کې به تاسو ګورئ داسې به داسې برانډ نه مخکې نه معلوموي چې د هغې تاسو چې کوم پروډکټ اخلئ د هغې ریټې کمي او خرڅوئ د هغې ریټې سیوای. ادروایز بیا په دې کې د بای باکس او د پرایس وار دا قصې پکې چې کله میوټو لیسټینګ دا پکې خامخا
او سکیلیبিলিټي چې دې کومه ده کنه نو هغه اساني ځکه چې تاسو یو ملک میټو لیسټینګ سٹارټ کړئ او غس تاسو خو چلیږي نو تاسو بیا بل ملک ته شفټ کېدای شي هغه ګلوبلی تاسو شفټ کولای شي په بل کنټری کې ما سٹارټ کولای شي بیا په بل کې خو چې کله کنټری وایز تاسو بزنس سٹارټ کوئ نو بیا په هغه کې ډېر زیات چیلنجز او ډېر زیات نیو فیکټرز باکن والی هغه تاسو هغه ګورئ چې را د کم کنټری تاسو سٹارټ کوئ هغه پالیسی څه ده الته به زه پروډکټ څنګه شپ کوم مختلف څومره فیکټرز دي ځکه بعض ځکه لینګویج کوم دی هغه بیریری یو جبه انګلیش پارځه کې نه یوز کیږي بعض داسې کنټریز چې چلته انګلیش نه یوز کیږي نو چې هغه زی لینګویج کې بیا تاسو ته مشکل نه راځي نو مخکې نه تاسو ځان د پاره دی حل ګورئ نو دا چې کومې فائدې دي نو موږ ته تیار برانډ ملاویږي بس موږ په اسانۍ سره شروع کول شو موږ به سکیل کول هم په اسانۍ سره شو بل دې نقصانات چې کوم دي سو نقصانات دا دي چې هغه کمپټیشن پکې سوای میټو لیسټینګ چې کله مې لګ ډیر کمپټیشن به بیا هغه کې وایو بای باکس به وایو د پرایس وار څه وي نو باغ کې مختلف کسان هغه پروډکټ خرڅي د امازون رول دا دي چې هغه کسٹمر ته هغه پروډکټ شو کې چې د کم ریټ کم وي ځکه یو پروډکټ مختلف کسان خرڅي میټو سره تاسو هم کلی او نور کسان هم کلی نو چې تاسو ته پته چې پرایس وارنه تاسو بزان پدې کې بچ کولای نشي خو تاسو به ګوري د مخکې نه تاسو خپل ریسرچ کوم دی پروډکټ هانټینګ کې به صحیح پروډکټ معلومو چې به تاسو پروډکټ په هغه کې تاسو ته پروفټ سی وای چې تاسو ریټ کم هم کې چې تاسو هغه چې کم ګټه دغه نه خرابېږي بل په دې دا یو نقصان دی چې په دې کې مخکې نه موږ پیمنٹ کوو مطلب دا دی چې کله موږ پروډکټ اخلو په بل کوانټیټي کې واخلو موږ په ایډوانس کې غیر لپاره پیمنٹ کوي او هغه پروډکټ به موږ سره پراتی کې به په اډر راځي کنه راځي خو هغه پروډکټ به موږ سره راځي بل د دې ریسرچ چې کوم دی په هغه باندې ډېر ټایم لګي داسې نه کېږي چې ډایرکټ به تاسو ته صحیح برانډ معلوم شي بلکې تاسو ډېر زیات برانډ معلوم کړئ نو برانډ ضروري نه ده چې تاسو له اپروول درکړي نیو کس له برانډ ولې اپروول ورکړي برانډ چې زما پروډکټ زما ایمیج خراب نه کړي په صحیح طریقه باندې دا خرڅ نه کړي یا نور څه مسله وکړي نو زما هغه چې کوم برانډ دی هغه ایمیج سره خراب کړي نو دا ډېر په دې باندې ډېر زیات ټایم لګي چې په ریسرچ باندې په دې به تاسو ډېر زیات فوکس کوئ نو تاسو ته به برانډ ملاویږي هغه به تاسو له د اجازت نه بعد به تاسو خاصول شي بل د غټ نقصان دا چې برانډ اپروول نه بغیر دا موږ نشو کولای کوم سٹارټ کو نو موږ خو بزنس په دې کې کول غواړو نو موږ ته به د برانډ نه اجازت راغستل پکاري نو دا چې کوم هول سیل بزنس ماډل دی په دې کې چې کوم فائدې دي کوم نقصانات دي خو تاسو په ټول عمر دې ته سوچ نه کوئ چې را بس دې کو نقصان د هر چیزي صحیح ده تاسو په فائدې ته ګورئ تاسو بزان پازیټیو ساتئ چې کوم بزنس ماډل تاسو لپاره سوټیبل دی تاسو به هغه سٹارټ کوئ صحیح ده نور بس تاسو سره هر څه شیر کوم چې کوم جنون معلومات صحیح معلومات زه به سره شیر کوم زه به څنګه کوم چې تاسو ته بس ټول عمر ویم چې به دا چیز دې سٹارټ کړئ دې دا فائدہ ده چې تاسو ته پته چې را بده کې ماته کم نقصان دي نو چې پوره آیډیا تاسو سره د سره نو هول سیل بزنس ماډل چې کوم دی دا دی ته وایي چې کله موږ یو پروډکټ معلوم کو یا یو برانډ معلوم کو او موږ د هغې نه اجازت راواخلو چې دا پروډکټ دی زه به مخکې خرڅوم نو موږ ته به برانډ اجازت راکړي او هغه چې کوم پروډکټ دی د هغې به موږ ته اجازت راکړي او هغه به موږ د هغې نه واخلو که د برانډ نه تاسو اخیستی شي بیا د هغې د مینوفیکچر نه د ډسټریبیوټر نه خو دا برانډ چې موږ ته کوم اجازت راکړي هغه به موږ چې کوم ځای نه موږ پروډکټ اخلو هلته به موږ ته پکار چې موږ هغه شو کړو چې دې برانډ موږ ته اجازت راکړي او دا زموږ چې کوم ډاکومنټس دی هغه ته موږ پرووایډ کوو نو چې تاسو ته پته ولګي چې هول سیل بزنس ماډل څه ته وایي هول سیل بزنس ماډل دی ته وایي چې کله موږ پروډکټ واخلو په بل کوانټیټي کې سیوا تعداد کې موږ پروډکټ اخلو مطلب دا دی چې مطلب 200 پروډکټ باخلو 500 باخلو 1000 باخلو په یو ځل به پروډکټ واخلو او بیا به امازون ویر هاوس ته ولګو یا به ځان سره چې کوم موږ دفتري کوري کوم ځای کې موږ غوښتل غواړو هلته به پراتی او موږ به میټو لیسټینګ چې کوم د برانډ میټو لیسټینګ د هغې سره به میټو موږ وکړو تیار لیست سره او موږ ته اډر راځي نو موږ به کسټمر ته پروډکټ شپ کوو نو موږ به په دې کې د برانډ اجازه ترلو او بل کوانټیټیز کې موږ آیټم اخلو نو تاسو ته هول سیل بزنس ماډل پته ولګي چې موږ یو د برانډ اجازه په دې کې راخلو دا داسې بزنس ماډل چې موږ یو برانډ معلوم کو د هغې نه اجازه تر واخلو چې دا پروډکټ زه خرڅوم تاسو چې بغیر اجازه تاسو په امازون کې نشئ خرڅولی تاسو اکاونټ سسپند کولی شي تاسو چې اجازه تر واخلئ چې دا پروډکټ دی زه به دا مخکې خرڅول غواړم یا مخکې زه خرڅوم نو تاسو ته به په دې کې بل کوانټیټي مطلب دا دی په سیوا تعداد کې به تاسو ته پروډکټ پکاري